تازه او ډیر زبردست خبر. امریکا بالاخره د ولسمشر غني حکومت په رسمیت سره وپیژنده. خو څنګه ولې او چا تازه څه ویلي دي په همدغه ویډیو کې ټول حال راسره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خبر ورکړ چې متحده ایالات د یو خپلواک او یو موټی افغانستان غوښتونکي دي او د سیاسي توپیرونو د حل لپاره د موازي حکومت یا هر ډول ځواک د کارولو له هر ډول هڅو سره مخالفت کوي. د ټول شموله حکومت غوره کول د سولې لپاره مهم دی. نوموړي دا خبره پر خپله ټویټر پاڼه تېره شپه لیکلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ د دوهم ځل لپاره د ولسمشرۍ لوړه وکړه او بیا یې د ټول شموله حکومت خبره تکرار کړه. خو هم مهاله د افغانستان پخواني اجرایه رئیس عبدالله هم د یو ولسي پروګرام پر مهال ځان ولسمشر اعلان کړ. د ولسمشر د لوړې مراسمو ته د سولې په چارو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د 15 نورو هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. ښاغلي پمپیو په خپله ټویټر د افغانستان پر سوله ټینګار کړی دی او پر همدغه سوله ولسمشر غني هم د خپلو خبرو پر مهال پر سوله ټینګار وکړ او ویل چې د حکومت لومړیتوب یې باعزته او د جمهوریت تر سوري لاندې دی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان تر اوږدو ټاکنو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ټاکنو رسمي ننګه کوي او د یو موټی افغانستان غږ یې اوچت کړی دی. تر دې وړاندې افغان حکومت ډیره هڅه وکړه چې د امریکا لاسنیوی ترلاسه کړي، خو اوس داسې ښکاري چې د لوړې تر مراسمو وروسته امریکا رسما د اشرف غني حکومت ومانه او له دې وروسته به هره پریکړه کې ځای او مقام ورکوي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوي نو ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.